هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتي. بغلان کې د تولیدي فابریکې دروازې اساسي بیا رغونې سره د نږدې 2 میلیونه افغانیو لګښت سپما. د بغلان برېښنا ریاست پیاوړو تخنیکي کارکوونکو له لوري د تولیدي فابریکې اړوند دروازې اساسي بیا رغونې سره د 1.7 میلیون افغانیو لګښت سپما وشوه. د بغلان برېښنا ریاست رئیس وایي چې د تولیدي فابریکې اړوند دروازه له لسیزو راهیسې ویجاړه پاتې شوې وه چې خصوصي شرکتونو یې د رغونې لپاره 2 میلیونه افغانۍ غوښتې، خو دوی وکړای شول چې د 300,000 افغانیو په لګښت دروازه په اساسي ډول ورغوي. موږ خپل په داخلي انجینرانو باندې دروازه ترمیم کړه چې تقریبا 2.5 څخه تر 3 لکه روپۍ پورې د مصرف راغی، یعنی 11 لکه روپۍ سپما. د بغلان برېښنا مسؤلینو په وینا چې د تیرو سیلابونو له امله د اوبو کاسي او کانال کې هم د راټولو شوي خځلو او رسوباتو لپاره د ټولو کارکوونکو په ګډون ګډ حشر وکړو او د پاکولو بهیر یې بشپړ کړو. چې سیلابونو د امله څخه زموږ د تولید دغه دروازه مکمله ذخیره ډکه وه، د کثافاتو څخه ډکه وه، چې الحمدلله موږ خپل د انجینرانو یو حشر وکړ. تقریبا موږ د دروازه مکمل د کثافات د ذخیرې څخه وباسل، پاک مو کړه چې هم د اوبو ظرفیت لوړ شو او هم هغه توربینو ته اوبه په الحمدلله په نورمال حالت کې ځي او هم توربینونه مکمل چالانه شو. بغلان کې د برېښنا تولیدي فابریکه د اوبو کچې اعظمي حد پر مهال نږدې 9 میګا واټه برېښنا تولیدوي، چې اوس مهالي تولید د اوبو کچې کمښت سره شاوخوا 6 میګا واټو ته راښکته شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت لپاره د کورنیو تولیدي فابریکو پر وخت رغونه او د کورنۍ تولیدي برېښنا ظرفیت لوړول مهم لومړیتوب دی. د هواره او کغر شایسته هر ډګر کاڼي بوټي کیمیا سپیره خاوره سره زر بوټي کیمیا سپیره خاوره سره زر